د یو اس اس ابراهیم لینکلن الوتکې وړونکې بیړۍ ایران ته نږدې کیږي. دا د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو یو له لویو او پرمختللو جنګي بیړیو بلل کیږي. دا پوځي بیړۍ 333 متره اوږدوالی او اوږد واټن عملیاتي وړتیا سره د 1000 کیلومترو ډیر واټن کې د پوځي عملیاتو ترسره کولو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قومانداني مشر جنرال براډ کوپر د اسرائیلو د پوځ له لوی درستیز جنرال ایال زامي سره د لیدنې لپاره تل ابیب ته ورسېد. کوپر وویل چې ولسمشر لا تر اوسه پر ایران د برید وروستۍ پرېکړه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې امریکایي ځواکونه د هر ډول عملیاتو لپاره بشپړ چمتو دي. تجمع غیر معمول سلاح‌ها، تجهیزات نظامی و از جمله کشتی تهاجمی طیاره‌بردار ابراهام لینکن در منطقه و کشتی‌های پشتیبان که همه‌شان کشتی‌های جنگی تهاجمی هستند و تیارات بمبارد زیاد، یعنی بیش از حد معمول در منطقه و همچنان تیارات بیش از معمول سوخت رسان کشفی امریکا و متحدینش حاکی از این مسئله است که ممکن امریکا برنامه حمله به ایران داشته باشه. له بل خوا د اسرائیلو 14 چینل راپور ورکړ چې د اسرائیلو پوځي چارواکو اټکل کړی چې متحده ایالات په ایران د برید په درشل کې دی. د رسنۍ پر وینا د اسرائیلو پوځي افسرانو راتلونکې اونۍ د مهمې اونۍ په توګه بیان کړی او زیاته کړه چې کچېرې برید وشي نو متحده ایالات باید د حکومتي موخو سربیره د برید په لومړي لیست کې ځانګړي پوځي اهداف شامل کړي. با گذشت زمان آمادگی‌های بیشتری در منطقه گرفته شده، جابجایی نیروهای نظامی بیشتر ایالات متحده آمریکا و از جمله کشتی طیاره‌بردار بسیار بزرگ ایالات متحده آمریکا با خلیج فارس و نزدیک شدن به سرحدات ایران منطقه را متشنج ساخته و امکان دارد که ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر یک حمله غافلگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران را انجام بدهد. دا کړکېچونه د ایران د حکومت لخوا د لاریون کوونکو سره د چلن او د اعدامونو مسلې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړی دی. ایران به څنګه د کورنیو فشارونو او بهرنیو ګواښونو سره مقابله وکړي؟ د هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب ووایي.